او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسي څنګه وباسي؟ بعض انسان د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي، اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کې وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام دی زما، لیکن الله ماله خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا 2 ګوتې ورته مخامخ کم، د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راخکې شم. نو طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصي ته نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروت دي 2 قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. دې ته شکلونه ښکاره شي، وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي. نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نورم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته، زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي، دې ته محرومه کړي. نو چې ځن کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي، په دا ځن کدن کې ورته وښیي. فرشتې ورته وایي مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته له جنت هغه ځای وښیي، وایي دقې له ور روانې. دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه، دغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغه محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی په تلوارۍ کې به نه دی بیا په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولې جنت یې ولید، دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم، دغه جنت له به ځې. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپئ، زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپئ. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شي هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې، دې خوشحالې چې خدای دا ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا ته به د الله نه خوشحاله الله به ستا نه خوشحاله، مطمئن به اطمینان کې به راځه کنه الله له دې بوځمه. ارجعی الی ربک، چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه، رب ته را روان شه، دې به خوشحاله کې به نه خوشحاله. راضیة مرضیة، ته به هم خوشحاله الله به هم درنه خوشحاله. او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحاله پرواز به کوي چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم اله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به ته سو باسي لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو څاڅکي وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي، دقه بسې د اعصابه تې وځي، هېڅ تکلیف په وته دی. او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي، د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې، او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن،
دا روح راوالی دا غا جنت پا کفن کې ونغاړي. بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشاله روح هم خوشاله، دواړه هغه ونغاړي. فرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان کی. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي په دې خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي. یا الله دا روح په ما را وبونګ راولې، انور یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي. انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې، او د دې چې په دنیا کې کم ښکلي نومو په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتي وی لکه دا هغه فلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې ښکلي نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبویي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا هغه جنت الفردوس ته دي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته دي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا سا تې راکاږي او څنګه تې راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، دا یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي، او دا اونه ترې راکاږي. د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روزي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي. مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي، او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکېږي، دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره. او دته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت اوستا، خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړه، هغه دوزخ ته به وځې. دواړه ورته وښیي، چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي. چې سا ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه، هغه کفن کې فرشتې بندې کړي. چې کفن کې بند کی بدبوئی تیزی، نو په دې فضا کې دا فرشتې یادي، دا څوک مړ د څښا بین تیزي، وی دا غفلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کم څښا نومو په هغې یادوي. خیرې ورته کوي، وی خدایه تی تباه کې، خدای رې غرق کا. خیرې ورته فرشتې کوي، خو هر شي که تا بدعملي نه وه کړې، نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته. بر اسمان ته روان کی روان کی روان کی، د اسمان دروازې ته ورسوي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به تکولو نشي، دا غدنه رو غردي لاندې سجین دغه ته ورسیږي. یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغی، او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی. او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول، ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته داسې غوسه شو، ته څنګه رالې؟ بې اجازه ته څنګه رالې؟ او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې؟ ملک الموت ورته وایي، وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور خو د انسان په شکل ده، خو نه پېژنم، ده وایي ګنې غل دی. زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور، او زه هغه ته یې څوک؟ وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي، او زه هغه کس یم چې ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم، او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم. وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې، وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا، خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي.
یو 2 منټه خورا چې 2 رکعاته مونځ خو پکې وکړم اعدام نه کېږي، او سا دی چې دا والی ختم. مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه، بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم، وایه شته پکې نشته. بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی، مال دی، دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کم، نه یې سب نشته. خیر و خلاص. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کړو، وی پروردگارا د مرګ د اختیار مال راک، چې زه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي، وی خدر مې کزا. مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښ، نو بس ډېر ټول عمر به جام دی. 200 کالو ته چې عمر ورسېد، 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو. ابراهیم علیہ السلام ډېر مهمان نواز، چې مهمان نواز دی او دی میلمه شو. واحد پیغمبران ټول سخیان دي، په ابراهیم علیہ السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلی، لازمن به د میلمه سره ډوډۍ خوړه. یو ځل هېڅوک پیدا نه کړل. غلام ته وایي ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم، لوږې دې مړ کړمه. وی صاحب څوک په دې لارم نه ښکاري. وی لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه، یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم، زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ. یو بوډا غوندې کافر ولا پیدا کړه. وی صاحب یو سړی خو په دې لاره روان دی او کافر دی، وی دې راوله خو چې د ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږه چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر لږ خور کو، تاسې ده که نه، څادر پټ کو، سر پکې پټ کو، چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې دې ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی، دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک را کوي، الله را کوي. نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده، نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي، لاسونه یې رپي، اوس بوډا دی، ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه، د خدای په نوم شروع کا. بوډا ورته وایي چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم، زما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی، یو بوته، د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي، پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو څو دی وامه، وځه خوار شي، تا به زه ډوډۍ خورم؟ زما خدای نه مني، زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه کړ. رب العالمین ورته وحی وکړه، ای ابراهیم دا دې څوک کړل؟ وی خدایا ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بت نوم یې اخېسته، ما له پې غصه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د 100 نه وړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، زه چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی، او ما دې نه غواړي، زما مال د دغه بوت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نو هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه. هغه نوکر ته وایي دا بوډار دی که چې را پیدا کا. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي دو شړلم. وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات، تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټۍ کېناسته او ته نه ورکې، نو به زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وی او وی ما ته کلمه وخواه چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړه. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و. نو یو بوډا ولا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې د جم دی. ډېره ښه ده. ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه؟ څومره قربانۍ کړي دي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی، د الله عبر علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناسته ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړی دی بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ګیره راوبېدله.
ټوله ګیره او جامې دا لمدې شوې د ترکارۍ نه او نوړی تې په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا سنجم دی د ده دا ژوند. بله نوړی راواغېسته د غریبه لاس یې رپېدام ته پرېوته. بله یې راوچته کړه چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله نیمه تې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو ګیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه بابا د څو کال وي؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ. وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسوې، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا جون خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو. ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس ساده نه وباسم. وی ما ته خو الله مشوره ویلو چې که ژوند دې خوښي نو نه وباسم، که اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوې. اوس دې په دا ټکي دې ووایي په خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایي ټیم دې پوره دی چې قبر اغلا ده چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپلو چې خدای دې عمر ته یې ورسوي نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر کې. لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هغه نیټه راله نه یو ساعت سیکنډ مخکې